تاسو ته معلومه ده چې کومه بیماری کومه مریضي د الله له طرف څخه رحمت ده او کومه مریضي د الله له طرف څخه عذاب ده او زحمت ده. په حدیث کې راځي وایي چې کومه مریضي به انسان ته راسي او د هغه مریضۍ په وجه باندې هغه انسان د الله و طرف ته متوجه سي، د الله څخه یې وغواړي چې یا الله دا مریضي دا بیماری تا پر ما باندې راوستلې ده، هم ته یې ختمولی سې او د دې بیماری ختمولو والا هم ته یې، د علاج کولو والا هم ته یې یا الله. که چیرې یو انسان نور د الله و طرف ته متوجه سي، د الله و طرف ته عاجزه سي، دعاګانې وغواړي، نفلونه او صورت حاجت وکړي، نو دا بیماری چې دا د الله له طرف څخه رحمت ده. هغه بیماری چې که پر انسان باندې یو داسې بیماری راسي لیکن د هغه بیماری کې دی د الله طرف ته نسی متوجه بلکې د الله څخه لرې سي او ناامید سي، ناامید خبرې کوي، مایوسه سي، دا بیماری چې دا د الله طرف څخه عذاب دی، د الله طرف څخه دا بالکل رحمت نه دی. نو هیڅ کله په یو بیماری کې هم د الله څخه مه مایوسه کېږي، د الله تعالی د رحمت څخه مه مایوسه کېږي، بلکې دا وایاست چې یا الله زه ستا د رحم مستحق یم، زه یو کمزوری بنده یم یا الله، زه ستا د امتحان د ازمایش وس او طاقت نه لرم یا الله. یا الله چې کوم بیماری دي، کوم مصیبت دي، کوم پریشانی پر ما یشه ده یا الله دا په خپل فضل، په خپل کرم باندې، په خپل احسان باندې، په خپل مهرباني باندې دا بیماری ما څخه پورته کړي. اوس چې د الله تعالی څخه داسې درخواست انسان وکړي او 2 رکعات صلات حاجت وکړي، د قرآن مجید د یو څو سورتونه دي چې ما په ویډیو کې درښودي دي د هغه تلاوت وکړي، نو د هغه په برکت سره به الله تعالی نور پر تا باندې مینه راسي او رحمت به در باندې وکړي.